دغه مې وایي د نوې ودانۍ مو هم شاته اچولې ده غا جانه. زمریاله ودانۍ خو مو جوړه کړې ده او پر هغه سربیره مو بله ودانۍ جوړه کړې ده چې هغه ستا د کوزدې لپاره او خدای دې وکړي چې دغه ځای ستا خوښ شي ځکه چې هغه تا کوم ځای خوښ کړی و بس په هغه په نصیب کې دې نه وه. څه غا جانه زه پوه نه شوم. کشر خان زه باندې پوه کومه استاسو د مظلوم. چپ شه تا ته ما نه دي ویلي چې مشران خبرې کوي او کشر باید چې غږونه نه دي. سم کښېنه چپ. وده خیره بس انشاءالله کارونه سم دي. هغه جانه زه پوه نه شوم تاسو چیرې دوستي کړې ده زما لپاره؟ ګوره زمریالی په ټلیفون کې چې کومې ما او تا خبرې سره وکړې خو په هغه ځای کې د نصیب نه اوسوي او بیا دلته یو بل ځای مې دوستي در وکړه. هغه جانه دا څوک دی؟ کشر خان دا ما ته په زارۍ راکوله اوس د تا اوسه زمریاله جانه ته فکر مه کوه ښه کورنۍ ده ډېر ښه کورنۍ ده او صرف دغه دی چې یو لږ څه دوی غریبان دي. هغه جانه تاسو ولې ما ته نه وایاست دا څوک دی؟ ګوره زمریالی جانه ما تا ته وویله چې دا دغه زموږ سره دغه مزدور نه دی د هغه ورېره ده. چې شي زموږ د نوکر لور هغه زما لپاره چا درته وایي چې دا کار وکړه؟ تا زما سره څنګه ژمنه وکړله؟ اخر تا زما سره صلاح ولې ونه کړله؟ دا زما حق و دا زما د سرنوشت خبره وه. چې ته پر ما دونه ګران یې نو باید چې اول عکس ستا دی اول مې تا ته دا کوزده در وکړل. هغه جانه د دې توپې زه تېر یم زما د خوا در پاته ده. دا خبرې مه کوه دا خلک به څه وایي دا دنیا به څه وایي پروا نه کوي څه چې غریبان دي. بس هغه جانه یو ځل مې درته وویله چې ما ته د منلو وړ نه ده نه ده نه ده. ته ګوره داسې دغه مه کوه ضد مه کوه پروا نه کوي دغه ستا په نصیب کې وه. هغه جانه درته ومې ویله چې ما ته د منلو وړ نه ده د نجلۍ. زه د غریب لور په هېڅ صورت نه غواړم. ما درته وویل زه تعلیم یافته نجلۍ غواړم. تا زما سره څه ډول صلاح وکړله؟ تا ما د ټلیفون وکړ چې زه تا ته د تعلیم یافته نجلۍ در غواړم دا څوک ما ته راغوښتې ده؟ زه د مزدور لور غواړم. بس دی بس دی ستا تعلیم مو بس دی چې ډېر تعلیم دې کړی دی دا به هم در څنګ ستا سره تعلیم وایي تعلیم به دا هم در سره زده کړي چې واده مې در وکړي در سره بوځه د ځان سره. هغه جانه سره خطا باس به نه بې سواده نجلۍ زه نسم بیولی هلته. ما مخکې تا ته وویل چې دا ما ته د منلو وړ نه ده نه ده نه ده. مه کوه دا خبرې زمریالی دا خبرې پرېږده. تا زما سره ولې صلاح ونه کړه؟ ما خو ستا سره په ټلیفون کې دا صلاح وکړل نو چې هغه ځای ستا په نصیب نه اوسوي نو زه څه وکړم؟ ستا په نصیب نه اوسئ بس تا ته یې در پاته خپل زوی ته یې کښېنوه. مه کوه دا خبرې د زوی خبرې به نه کوې بس زوی ته راباندې ګران یې خو زه څه خبر وم چې ته به د خپل مشر ورور خبره غورځوې. مګر دا خبرې مه کوه زما خبره ومنه دا دوستي وکړه. هغه جانه زه یې نسم کولی زما دا وروستۍ فیصله ده. کور هم در پرېږدم دا ځای هم در پرېږدم مګر تعلیم یافته نجلۍ چې نه وي زه یې نه غواړم. شابوش شابوش ډېره ښه نونګۍ دې دا خپل ورور ته ورکړه. دا خلک به څه وایي چې مشر ورور یې دوستي ور وکړه او کشر ورور یې در سره کور ور پرېښوي. زمریالی دا زما خبره ته ومنه. په هېڅ ډول دا خبره زه نسم منلی. یو ځل مې درته وویل دوه درې مې درته وویله دا نجلۍ ما ته د منلو وړ نه ده نه ده نه ده. زه د غریب لور نه غواړم. زما سره دوکه سوې ده زما په سترګو کې مو خاورې اچولې دي. ښه 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 اوس ته د خپل مشر ورور مخ ته دغه سترګې غټې غټې کړې او ګوتې راته ښوروې. هغه جانه دغه هېواد هم تا ته در پرېږدم دا کور هم در پرېږدم هر څه در پرېږدم خو دغه نجلۍ زه نه غواړم. زه د غریب لور نه غواړم د خدای په امان. ګوره زمریالی ته هر وخت به دا خپل ضد نیولی دا دونه خبرې مې درته وکړې دا ستا په دماغ کې یوه خبره هم ځای نه شوه. هېڅ خبره دې نوره نه منم. هر چا ته چې ورکوې هغه ته یې ورکړه د خدای په امان زه درسه ولاړم خپل زوی ته یې کښېنوم. What is problem, Mr. Zmarai? ګوره خبره واوره زما دا یوه خبره واوره نو چې ته ځې دا کور او دا هېواد ما ته پرېږدې نو ما مړ که
بیا ته ولاړ شه. زه دې نه وژنمه اوس یې هغه ستا خو سر په خپله وژنې د خدای په امان تا ما ته ډېر ښه درس راکوي خو زه به خپلو بچو او لمسیانو ته دا خبرې کوم چې د هلک او د نجلۍ خوښه نه وي به هېڅ هغه دوستي ونه سي او چې هلک او نجلۍ سره خوښه کړل هغه دوستي به هر وخت کېږي زمرالۍ خانه